طالبانو د خپلو ځواکونو شمېره 200,000 ته رسوي. د طالبانو حکومت غواړي چې د اردو د ځواکونو شمېر 200,000 ته ورسوي. د طالبانو د حکومت د تشکیلاتو او معاشاتو کمیسیون دفاع وزارت ته لارښوونه کړې چې وزګار یا بې سرنوشته طالبان په دغه وزارت کې وګماري. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس وایي دا پرېکړه د دوی د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنفي تر مشرۍ لاندې په یوه غونډه کې شوې ده. څرګندونه ده چې څومره طالبان وزګار دي او دندې ته نه دي ورسپارل شوي. تر دې وړاندې د طالبانو د دفاع وزارت لوی درستیز قاری فصیح الدین له ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې دفاع وزارت د ځواکونو شمېر اوس 150,000 دی، خو دوی غواړي چې دا شمېر 200,000 ته زیات کړي. د افغانستان د جمهوریت حکومت په مهال یوه لویه اندېښنه دا وه چې که بهرنۍ مرستې نه وي آیا افغانستان د 2.5 لکه کسیزې اردو ته د تمویل او ساتلو وس لري. د افغانستان د جمهوریت حکومت د مهال د دفاع وزارت پخوانی سرپرست او لومړی مرستیال شاه محمود میاخیل وایي چې د اردو لیکې د بې سرنوشته کسانو د ډکولو لپاره نوي هیوادونه او کورنیو او بهرنیو تهدیدونو ته په کتو اردو جوړوي. میاخیل وویل د طالبانو کسان افراد په نورو کسبونو او کار نه پوهېږي، نو دوی غواړي چې په اردو کې ځای پر ځای کړي. دا په آینده کې هم د طالبانو او هم د افغانستان لپاره خطرناک کار دی. هر کله چې جنګي او وسلوال کسان زیاتېږي بې ثباتي رامنځته کوي. د جمهوریت حکومت له پرځېدو وروسته طالب مشرانو ویلي وو چې د دوی 110,000 کسیزه اردو کپېګنۍ. د طالبانو لوی درستیز فصیح الدین ویلي چې په نوي ملي اردو کې د پخواني حکومت پوځیان هم شاملوي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښه اوسئ.